ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم موږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا نن یو ځل بیا تاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په ویډیو کې موږ زده کوو څنګه کولی شو خپل د فیسبوک نمبر پټ کړو، ځکه چې فیسبوک باندې ډېر خلک تلیفونونه کوي او همداسې نور کارونه پرې کوي. نو باید موږ خپل نمبر پټ کړو چې څوک زموږ نمبر ونه ویني، فیسبوک کې زموږ نمبر معلوم نه کړي چې د دې سړي نمبر همدا نمبر دی. نو ملګرو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې ستاسو نه زه درخواست کوم د همدې ویډیو لاندې دغه سور سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې ورسره دغه دګړنګي نشان ووهئ چې تر څو پورې زموږ د هر ویډیوګانو خبرداری تر تاسو پورې ډېر زر او تر زره در ورسیږي. نو دلته په دې آنلاین زده کړې څنګ کې کلیک وکړئ او تاسې زموږ چینل ته ولاړ شئ او دلته تاسې پکې ویډیوز باندې کلیک وکړئ او تاسې کولی شئ چې دلته نورې هم قسمه ویډیوګانې وګورئ. هر پوښتنه چې مو وي هغه به انشاءالله په دې ویډیوګانو کې به حل شي. که بیا هم په ویډیوګانو باندې حل نه شول نو کومنټ کې راته ولیکئ. هره پوښتنه چې مو وي موږ به تاسو ته په هغه طریقه ویډیو جوړه کړو او ستاسو پوښتنو ته به د جواب پیدا شي. نو راځئ ملګرو چې په نننۍ ورځې ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو تاسو به ولاړ شئ خپل فیسبوک ته، صحیح ده؟ تاسو اوپن کړئ. کله چې ملګرو فیسبوک اوپن کړئ تاسې به دلته بیا ولاړ شئ په دې 3 ډاټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. تاسې دلته به کلیک وکړئ ملګرو. کله چې ملګرو دلته کلیک وکړئ هغه نه بعد به تاسې لاندې راسئ، لاندې به راسئ. لاندې دلته به دا سیټینګ وینئ ملګرو، دې سیټینګ باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې ملګرو په سیټینګ کلیک وکړئ بیا به تاسې دلته بیا په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ، صحیح ده؟ سیټینګ. کله چې ملګرو په سیټینګ باندې بیا کلیک وکړئ نو بیا به تاسو راسئ دلته رابسئ د پرایویسي سیټینګ. دغه پرایویسي دا کلپ نشان چې دی په دغه ځای به تاسې بیا کلیک وکړئ. کله چې ملګرو په پرایویسي سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسې ته ډېر شیان راځي چې تاسې غواړئ کم شیان پټ کړئ. نو دلته موږ ته یو دانه راځي په دا دوم نمبر کې منیج یور پروفایل، یعنی هغه زموږ د پروفایل شیان چې دي هغه راته ښیي. نو اوس ملګرو تاسې په دې منیج یور پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو دلته کلیک وکړئ تاسې به راسئ لاندې چې راغلی دلته دا ستاسې نمبر درښیي، چې دغه ستاسې نمبر دی. اوس دلته په دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ، صحیح ده؟ دې ایډیټ باندې کله چې ملګرو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ نو تاسې دلته راځئ دغه نشان وینئ، دا نشان د سړیانو عکسونه چې دي دلته د نمبر څنګ ته دا درته ښیي، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې تاسې ته کلیک وکړئ دلته تاسې سره لیکلي پبلیک فرینډز، دلته لیکلي پبلیک اینی ون آن آر فیسبوک. هر یو به ستاسې هر سړی چې فیسبوک لري که ستاسې ملګری وي که ملګری نه وي هغه به ستاسې نمبر ویني، دا معنا ورکوي. او لاندې فرینډز هغه نفر ستاسې نمبر ویني کم چې ستاسې سره ملګري دي، هغه کسان ستاسې نمبر لیدلی سي، او څوک چې نه دي درسره ملګري هغه یې نسي لیدلی. خو موږ وایو چې نه هېڅوک دې نه ویني، که ملګري وي که عوام وي که هر څوک یې موږ نمبر دې نه ویني، موږ یې صرف په خپله ووینو. دغه طریقه موږ څنګه وکړو چې پټ یې کړو نمبر. نو د هغې لپاره دلته لاندې دا مور اپشن چې لیکلی دی په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته لیکلي انلی می، یعنی صرف زه په خپل لیدلی سم، بل هېڅوک به یې نسي لیدلی. صرف چې په کوم اکاونټ کې مو فیسبوک آی ډي وي هغه اکاونټ کې به لیدلی سي، نور به هېڅوک نسي لیدلی. نو تاسې پر دې کلیک وکړئ انلی می باندې. کله چې په دې کلیک وکړئ نو ستاسې نمبر چې دی بل څوک نسي لیدلی، صرف او صرف به تاسو لیدلی سي. دلته په دې سیو باندې کلیک وکړئ چې دغه سیو سي، دا سیټینګ چې دی سیو شو. نو اوس تاسې په بل آی ډي باندې ورته راسئ، دا ستاسې نمبر به بلکل نه معلومیږي، پټ وي ورته. ګورئ دلته لیکلي انلی می، صرف یې په خپل لیدلی سي، بل څوک ستاسې نمبر نسي لیدلی. نو دا وه د نن ورځې ویډیو.
په دې هیله چې خوښ شوي به مې او یو څه مې ځینې زده کړي وي. که مو چیرې خوښ شوي لایک حتما ورکړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم فایده ورنه واخلي او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړه چینل ته راسئ او داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړه چینل ته راسئ. نور هم په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.